سلامونه نیکی هیلې پیرزوینې مې ومنئ قدرمن اوریدونکو، تاسو د غوره ملګري خپرونې ته غوږ یاست. زه مریم هرکلی کوم. د نن ورځې په خپرونه کې چې کتاب مو له مخکې څخه پیل کړی او څو برخې مو اورېدلې دي، نن یې اوومې برخې ته رسېدلي یو. ستاسو ماشوم هم بریالی کېدای سي. د هغو میندو او پلرونو لپاره خورا زیات مهم دی چې هغوی نوي ودونه کړي دي او غواړي چې ماشومان ولري. دا چې د ماشوم روزنې او د ماشوم درلودلو اصول څه دي، په همدې کتاب کې را سره اورېدلی سئ. کتاب تر پای واورئ، نو لرې نه ده، تاسې به په هغو ټولو اصولو وپوهیږئ کوم چې د یو ښه مور او پلار په حیث باید یو څوک ولري. د کتاب په تیره برخه کې موږ او تاسې واورېدل چې په کتاب کې دا ویل سوي ول د میندو او پلرونو خپلمنځي اړیکې د ماشومانو په ذهن، د هغوی په رویه او د هغوی په رفتار باندې مستقیم اغیز پرې باسي. یعنی که یو خوا اولاد ته مینه ورکول کیږي او بل خوا د میرمنې او خاوند اړیکې خرابې وي، نو ماشوم په دوراهي کې ځان احساسوي او حقیقت نسی پیدا کولی. بهتره ده چې د دې لپاره چې ماشومانو ته خپل رښتینولي، خپل مینه، خپل مهرباني ثابته کړو، په خپلو منځونو کې ښې اړیکې وپالو. د کتاب اوومه برخه اورو او له دې ځای څخه پیل کوو چې د مینې او ناز ترمنځ توپیر څه ده. پر ماشومانو د حقیقي مینې او محبت اثرات هغه وخت معلومیږي کله چې له دوی سره په مینه ورکولو کې میانه روي وکړئ. زموږ په شاوخوا کې ډېرې داسې میندې او پلرونه سته چې له ماشومانو سره د مینې کولو طریقه نه وي ورمعلومه. کله چې مینه تر اندازې زیاته سي، بیا دا مینه نه وي بلکې ناز ځینې جوړیږي. ناز بیا د ماشوم د شخصیت او راتلونکي لپاره ډېر خطرناک دی. په یاد ولرئ، د اولاد سره مینه او محبت کول په مور او پلار فرض دي، مګر بې ځایه ناز هغه ښه انسان نسی جوړولی، بلکې بد اخلاقه او کوڅه ډب ځینې جوړیږي. بې ځایه ناز څه شی دی؟ د ماشومانو ټولې جایز او ناجایز غوښتنې پوره کول، هغوی ته د هر ځای د تګ راتګ ازادي ورکول، د دوی پر هر ډول کړنو پوښتنه نه کول، د دوی پر هر ناوړه کړنه داسې ویل چې تر اوسه لا ماشوم دی، کله چې لوی سي سمیږي. د ماشوم پر ناوړه کړنه او خبرو صرف نظر کول، دا ټول په ناز کې راځي. کومې میندې او پلرونه چې د مینې او ناز ترمنځ توپیر نسی کولی، د هغوی ماشومان د دوی له لاسه وځي. نتیجه دا کیږي چې که هلکان وي یا نجونې، هغوی د ټولنې د اقدارو او اسلامي آدابو څخه مه اړوئ. په ابتدا کې سرغړونه کمه وي، خو وروسته یې دا حالت زیاتیږي. که په لومړیو وختو کې تعقیب او راوګرځول سي، وروسته بیا دومره سرغړونه نه کیږي. که کوم پلرونه او میندې چې ماشومانو ته پاملرنه کوي، خو د ماشومتوب یا ماشوم په ویلو سره یې پرېږدو، دا خبرې چې کله ماشوم لوی سي ډېر یې له لارې باسي. یو ځل زما د یو ملګري یو کلن زوی خپل پلار ته پر مخ څپېړه ورکړه. زما ملګري ورته خندل او بیا یې خبره ورته وکړه. د هغه زوی یوه بله ډېره ټینګه څپېړه هم ورپسې ورکړه او ویې خندل. زما ملګري خندل او ویل یې وګوره دا څومره شوخ سوی دی. ما خپل ملګري ته ویل چې نن ته د خپل زوی په څپېړه خوشحالیږي، سبا به همدا زوی تا له کوره باسي. بیا به ته څه کوې؟ دا راته ویل چې تر اوسه خو لا ماشوم دی، کله چې لوی سي خپله پوهیږي. ما ورته ویل چې دا د مور او پلار دنده ده چې هغوی خپل ماشومان له ماشومتوبه پوه کړي. ماشوم چې په ماشومتوب کې څرنګه ژوند وکړي، هغه چې بیا تر څو ژوندی وي هغسې ژوند کوي. نو ماشومانو ته مینه ورکړئ، خو د مینې او ناز ترمنځ یې باید فرق وکړای سي. د ماشوم د اصلاح کولو طریقه: ماشوم که ناسمه کړنه سرته رسوي، نو د وهلو ضرورت یې نسته. دلته له اصلاح مقصد قطعا دا نه دی چې تاسې ماشومان په وهلو سره پوه کړئ. دا کار به تاسې د مور او پلار په حیث مرحله وار سرته رسوئ. ماشوم چې کله ناسم کار وکړي، هغه له ځان سره کېنوه او په مینه سره یې پوه کړه چې کوم کار چې تا وکړ هغه په اخلاقي ډول سره ښه نه دی. یا داسې هم ورته ویلی سو چې ښه ماشومان داسې کار نه کوي یا ښه ماشومان داسې خبره نه کوي. هغه به نور هغه ځای او وخت ته ګوري او جمله به استعمالوي. ډېر ځلې داسې لیدل سوي چې د نیمایي څخه زیات ماشومان په دې طریقې د داسې کارو څخه راګرځېدلي دي، خو په دغه شرط چې که په لومړي ځل باندې یې په مینه سره راوګرځوي، خو که په دې طریقه هم راونه ګرځېد، بیا خبرې ورسره بندې کړئ.
دا یوه ښه او مؤثره روحي طریقه ده، ځکه اکثره ماشومان د مور او پلار د خبرو د نه کولو په وخت کې ویریږي او دوی ته د دې احساس کېږي چې کوم څه چې دوی کړي هغه ناسم دي. یو ځلې حضرت عبدالله بن معطل خپل همسایه ولید چې وړې ډبرې راغورځولې. هغه یې له داسې کار منع کړ او ورته ویل چې د داسې عمل په سرته رسولو سره نه ښکار وژل کیږي او نه هم دښمن قتل کولی سي، البته په دې سره د یو لاروي سترګه ور ډندولی سي. دغه همسایه د عبدالله بن معطل خبره بابیزه وګڼله او ډبرې یې همداسې غورځولې، خو هغه دا ځل لږ څه په سختۍ سره ورته ویل چې رسول صلی الله علیه وسلم له دغه کار منع کړي او ته بیا دا کار کوي، نو زه له تا سره خبرې نه کوم. همدارنګه په یو روایت کې راځي چې حضرت عبدالله بن عمر خپل زوی د یوې شرعي مسلې په حق منع کړ. څرنګه چې شرعي مسله وه، نو زوی له پلار سره په دې حق سخت مخالفت وکړ. نو حضرت عبدالله بن عمر له خپل زوی سره د یو څه وخت لپاره خبرې ونه کړې. که دا ډول سزا هم کار ورنه کړي، نو په دریم حالت کې والدین کولی سي چې د اولادو د اصلاح په خاطر جسمانی سزا ورکړي، خو دا په هغه صورت کې کولی سو چې نورې لارې بندې یا تمامې سي. مور او پلار ته پکار دی چې د اولاد سالمه روزنه وکړي، علم او ادب وروښيي او د اخلاقو روزنه یې وکړي. په حقیقت کې دا ډیر لوی مسؤلیت دی. د دې په نظر کې نیولو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې پلار ته دعا کړې او د اولادو د روزنې لپاره د سختۍ کولو اجازه هم ورکړې. په دې مرحله کې دا خبره ډیره اړینه ده چې دا وهل باید د تربیه په خاطر وي، نه د سزا. همدارنګه دلته باید له وهلو زیات پر ویرولو فکر وسی، ځکه چې له حدیث شریف هم دا معلومیږي چې په حقیقت کې د ماشوم وهل مقصد نه دی، بلکې د غلط کار له انجام ویرول دي. په پخوا زمانو کې به په کورو کې په لوړ او معلومدار ځای کې لرګي ایښي وه، څو ماشومان ځینې وویریږي. د کومې بې ادبۍ یا بد اخلاقۍ کولو په وخت به ویره ورسره وي. دا کار تقریبا د نارینه اولادو لپاره دی، ځکه چې هغه فطرت نه سخت طبیعت وي. ښځینه اولادونه د خبرو سختۍ څخه هم پوهیږي، هغه کار سرته رسوي او زده کوي. خو د دې خبرې مطلب دا نه دی چې د ښځینه اولادو روزنې او توجه ته ضرورت نسته. که له یوې خوا دوی یعنی ښځینه اولادونه ژر اصلاح کیږي، خو له بلې خوا دوی بیا ژر تیریستل کیږي هم. په دې وجه پر ښځینه اولادو که څه هم د نارینه اولادو پر رقم سختی ورسره ونسی، خو د دوی روزنه او څارنه هم زحمت غواړي. په یو حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې ده، ژباړه: ستاسې به څه حال وي کله چې ستاسې نجونې ګمراه سي او ستاسې ښځې یاغي او سرکشي سي، یعنی کله چې ستاسو د کور داخلي ژوند هم خراب سي او ښځې مو نافرماني سي. علما د دې حدیث په تشریح کې لیکي چې دا د قیامت له نښو دی چې ښځې به پر نارینه ولوړې او زورورې سي او لوڼې به د نوو موډو څخه نسي راګرځولی. نن ورځ که موږ وګورو همدا حال دی چې نن ورځ مسلمانې لوڼې هم د مور او پلار خبر نه مني، نو د دغو ټولو لوی لامل د ښې او سالمې روزنې نه ورکول دي. آیا ستاسې ماشوم په ویره کې وي؟ که چیرې تاسې خپل ماشوم داسې لیدل غواړئ چې کله لوی سي څه کول غواړي، جرأت یې ولرئ، همدارنګه دوی خپلو اولادو ته همدا احساس ورکولی سي. په دې طریقه به مو خپلو نسلونو ته یوه لویه ډالۍ ورکړې وي. براین ټریسي وایي په دنیا کې هر څوک پر یوه نه یوه ویره اخته وي. د حیرانتیا خبره دا ده چې اکثره خلک د حقیقي ویرې پر ځای پر فرضي ویرو اخته وي. له دې هم حیرانونکې خبره دا ده چې سړی چې څومره لوییږي د د ویرې په فهرست کې زیاتوالی راځي، یعنی څومره چې عمر کم وي ویره هم کمه وي. د ماشوم له پیدا کېدو سره په ماشوم کې دوه ډوله ویره لیدل کیږي. لومړی له لوړ ځایه د لوېدلو ویره، دوهم له لوړ غږ ویره. دا دواړه ویرې الله جل جلاله د دې لپاره ورکړي چې د انسان د بقا لپاره ضروري دي. ماشوم چې کله په غېږ کې واخیستل سي او د اچولو هڅې وسي، په دغه وخت کې که هر څومره کوچنی ماشوم هم وي، ستاسې جامې ټینګې نیسي څو ونه لویږي. په همدې ډول کله ماشوم سره نږدې په لوړ آواز غږ وسي، هغه یو دم ویریږي او کېدای سي وژاړي. له دغو دوو ویرو پرته نورې ټولې ویرې ماشوم ته له محیط ورکول کیږي.
چې د مور او پلار، ښوونکو، خپلوانو او نورو لخوا جوړیږي. په عمومي ډول په ماشومانو کې د ویرې لوی لامل دا دی چې په ماشومتوب کې په بلاوو، پیریانو او نورو وهمجنو شیانو ویروو. ځینې میندې او پلرونه ماشومان پر پولیسو هم ویروي څو دوی خپل ورځنی کارونو ته ځینې خلاصي. د ماشومتوب دا ویره د ماشوم پر شخصیت پوره تاثیر لري او ټول عمر دا ویره له ده سره وي. دا خبره باید له یاده ونه ایستل سي چې په ماشوم کې غیر ضروري ویره د ده روحیات تباه کوي. عاقل هغه دی چې د خلکو له ویرې نه بلکې د الله جل جلاله له ویرې له ګناه کولو وشرمېده او د خدای جل جلاله عبادت یې د زړه له کومې وکړي. ابو علی سینا وایي موږ باید له الله تعالی امید ولرو ځکه الله تعالی ښه مرسته کوونکی دی. د ماشومانو پر دې خبره د پوهولو لپاره باید عملی مثالونه ورکړل سي. د دوی په زړه کې یوازې له الله جل جلاله ویره پیدا کړئ. په دې طریقې به یې ټولې ویرې ختمې سي. ویره او رحمت د الله جل جلاله له ذات سره د ماشومانو په پیژندګلوۍ او اشنا کېدو کې توازن ډیر اړین دی. عیسویان خپلو ماشومانو ته یوازې د الله جل جلاله د محبت خبرې کوي، مګر زموږ خلک د دې برعکس د الله جل جلاله د ویرې او ډار خبرې کوي. دا دواړه کاره زیاتی دی، د توازن خلاف حالت دی. په یاد ولرئ یوازې محبت سړی د خدای جل جلاله په مقابل کې بې پروا کوي او یوازې ویره سړی پر مایوسۍ اخته کوي. موږ باید خپلو ماشومانو ته له الله جل جلاله سره مین او محبت او له هغه ویره د دواړو ذکر کول پکار دي. همدا اسلام دی، په دې کې توازن او برابروالی دی. د محبت او ویرې ترمنځ دا توازن د ماشوم په روحي او مذهبي شخصیت کې هم توازن پیدا کوي. ځینې میندې او پلرونه د ویرونکو ماشومانو په هکله داسې وایي چې دا د دوی په داخل کې خامی یا خرابي ده، خو په اصل کې دوی د ماشومانو ښه روزنه نشي کولی. حقیقت دا دی چې د مختلف عمر ماشومانو کې مختلفې ویرې وي. کله چې ماشوم لویږي او د ویرې له مختلفو مرحلو تیریږي نو له وارخطایۍ باید ډاډه ووسو ځکه دا طبیعي مرحله دی. اکثره میندې او پلرونه د دغسې حالاتو عجب ډول تعبیر کوي. کله چې یو ماشوم په خوب کې وویریږي نو دوی وایي چې دا د پیریانو او جنیاتو تاثیر دی، یا داسې وایي چې زموږ پر ماشوم چا جادو کړی دی. دا ټول د ایمان د کمزورۍ علامې دي. په دې ډول د ماشوم هم پر دې یقین نه راځي چې الله جل جلاله قادر ساتي او هغه ټول عمر له بې شمېره او بې معنی ویرو سره ګرځي. د روحیاتو مشهور کارپو پال هاک په وینا له ویرې څخه د خلاصون په هکله باید دغه خبرې په نظر کې ونیسئ. لومړی ماشوم هیڅ کله مه مسخره کوئ او د بزدل یا ډارن لقبونه مه ورکوئ. په دې طریقې د ماشوم د ځان په هکله تصور خرابیږي او ټول ژوند په ویره او ډار کې تیروي. دویم ماشوم پر ویره پټولو مه مجبوروئ. که تاسې د ویریدلي ماشوم ویره مسخره کړئ نو هغه خپله ویره پټوي. د ویرې په پټولو سره ویره هیڅ کله نه ختمیږي. د ویرې پټول یوه نامعقوله طریقه ده. دریم ماشومان په هغه کارو باندې مه مصرفوئ چې له کومو ویریدلي وي ځکه په داسې کولو سره پر ماشوم فشار راځي او د ویره همداسې پاتې کیږي. څلورم د ماشوم د زړورېدو لپاره بې صبري مه کوئ. د هر شي یو وخت وي. ځینې ویرې د وخت له تېرېدو سره له منځه ځي. مثلا له تورې شپې ویره په ماشومتوب کې وي مګر دا وخت له تېرېدو سره کمیږي او وروسته دا ویره بیخي ختمه سي. پنځم په یاد ولرئ ماشوم هغه وخت ډېرې مرستې ته اړتیا لري کله چې هغه ویریدلی یا ناکام سوی وي. له ویرې د خلاصون لپاره هیڅکله ماشوم یوازې مه پرېږدئ. د هغه ملګرتیا وکړئ او درد ته یې داروسئ. شپږم ماشومانو ته د داسې خلکو کیسې وکړئ چې پر ویره او ناکامۍ برلاسي سوي او لوی نوم یې ګټلی وي. په دې طریقې ماشوم پر دې باوري کېږي چې ویره او ناکامي داسې کوم شی نه دی چې پر هغه دې څوک برلاسي کېدای نسي. ښوونځی هم هر څه نه دی. تدریس هر څه نسی درښودلی، یعنی زده کړه خو د زده کوونکي د ورځني او عملي ژوند پایله ده. جان هالټ وایي زه چې کله هم 3 کلن یا 4 کلن ماشوم ښوونځي ته د داخلېدو په وخت کې د ژړا په حالت کې وینم نو ماته آلبرټ انشټاین په یاد راسي. آلبرټ انشټاین هم ښوونځي ته تګ ته نه و خوښ. د په فکر سره ښوونځی یو فوزي او عسکري ډوله ځای دی.
د په فکر سره په ښوونځي کې په آزاد ډول سره ژوند نه کیږي. د آلبرت انشټاین په اند د فکر ازادي ډیره مهمه وه. هغه به هیڅ خبره تر هغه وخت نه منله چې بدای نه و ور باندې پوسوي. د پر اکثره داسې کارو به ښوونکو ته ډیره غوسه ورتله. هغه به د ورځې خوبونه لیدل یا به یې له ځان سره لوبې کولې. وروسته ټولو ښوونکو دی لیونی او نالایقه باله او له ښوونځي یې خارج کړ. خو د وخت په تیریدو سره آلبرت انشټاین د دنیا تاریخ بدل کړ. هغه دا په اثبات ورسوله چې دای صحیح و او دنیا غلط فکر کاوه. په همدې ډول د اډیسن هم جلا ژوند و. نوموړي په خپل ژوند کې تر 100 هم زیات ایجادات کړي، خو ښوونځی هغه په ټول عمر کې 3 میاشتې ښوونځي ته تللی. په ځانګړي ډول د تعلیم له نشتون سره هغه د ساينس په دنیا کې انقلاب راوست. نن ورځ د ده له نامه سره ټوله دنیا آشنا ده. اډیسن لا په ماشومتوب کې د څه، ولې او څرنګه سره علاقه لرله، څو په هر شي کې پلټنه وکړي. د نیوټن مثال هم در واخلئ. کله چې هغه پیدا سو نو دومره کمزوری او کوچنی و چې په یو ډیر کوچنی لوښي کې هم ایښودل کېدای سوای. دغه ماشوم د ژوندي پاتې کېدو ډیر کم امکان و، خو چاته دا معلومه و چې دا کمزوری ماشوم په دنیا کې دومره لوړ نوم پیدا کوي او چې څو دنیاوي د کارونه به جریان لري. د ځکه نیوټن په ماشومتوب کې له ښوونځي او د ښوونځي له کتابو سره علاقه نه وه. ماته نه ده معلومه چې دنیا به زما کار څرنګه تعبیروي. زما د فکر مطابق زما مثال د هغه ماشوم په څیر دی چې د سمندر په څنډو کې لوبې کوي او د سمندر د څپو په راوړلو شیانو کې یو څه لټوي. دا ماشوم په دغه هم پوهیږي چې له دغه سره دا پراخ سمندر هم خپل مقابله کړي. دا نیوټن وایي. دا ټول مثالونه دا ښیي چې څرنګه عادي، ډارن، ضدي او جنګري ماشومان د خپلو زحمتونو او هڅو په واسطه لوی او ستر انسانان جوړېدلی سي. دا وړتیاوې ستاسو په ماشومانو کې هم سته، لکه څرنګه چې په انشټاین، اډیسن، ویلیم آروي، ابن سینا یا په ځینو نورو مشهورو خلکو کې وي. توپیر یوازې دومره دی چې د هغوی میندو دا باور درلود چې د دوی په غېږ کې چې کوم ماشوم وده کوي دا به د راتلونکې زمانې مقابله کوي. تاسې باور وکړئ چې ستاسو ماشوم هم جلا او یو ځانګړی ماشوم دی. کوم باور نه کیږي نو په ټوله دنیا کې ستاسو د ماشوم په څیر یو ماشوم پیدا کړئ. د بریالیو خلکو د دغو رښتینو مثالونو راوړلو مو هدف دا هم و چې که تاسې د خپلو ماشومانو د بریالي کېدو لپاره خپل ټول وس او توان د پر تعلیم او ښوونځي مصرف کړئ، نو دا د ماشوم سره یو لوی ظلم دی، ځکه چې زموږ ښوونځي زموږ د ماشومانو څخه څه نسي جوړولی. کوم څه چې دوی ښکاروي زموږ ماشومانو ته چې د کوم تعلیم ضرورت دی هغه نن ورځ ښوونځي په پوره ډول نسي ورکولی. میندې او پلرونه پر دغه باور خپل ماشومان ښوونځي ته لیږي چې د دوی ماشوم چې څه زده کوي د هغه په مرستې سره به په ماشوم کې شعور، ښه کړنه او پر ځان باور زیات سي. خو داسې نه ده. د دې وجه څه ده؟ زموږ او ستاسې خپل ښوونځي او په دې کې نافذ شوی نظام لویه وجه ده. ماشومان چې کله ښوونځي ته ځي هلته تر هر څه مخکې د زده کوونکو ازادي قیدوي. څرنګه چې دوی ماشومان دي ځکه نو بې اختیاره کیږي او څه نسي کولی. که دومره سختي په یو دفتر کې د مسلکي کس سره وسي هغه هم حتما عکس العمل ښیي. په کاروباري ادارو کې د نظم او ډیسپلین او د خلکو سره د برخورد په نامه ډیر مصرفونه کیږي، خو په ځینو ښوونځیو کې چې پر ماشومانو کوم تکلیفونه او بې توجهي تیریږي تر اوسه پورې هیڅ کار نه دی ورباندې سوی. برعکس که په ښوونځي کې د کوم ماشوم په رویه کې کومه خامي ولیدل سي د دې پر ځای چې د زده کوونکي ذهني او جذباتي حالت معلوم او وڅېړل سي نور هم تهدیدیږي. اوس په ټوله دنیا کې دا خبره ډیره کیږي چې د ښوونځیو ماحول او قانون پر ماشومانو د روحي تکلیف باعث ګرځي. ساينس دا په اثبات رسولي چې په ماشومانو کې د زده کړې او پرمختګ کولو شوق او جذبه د لویانو په نسبت ډیره زیاتوي، خو ماشوم د مکتب له تګه ویریږي او ځینې تښتي. د دې تر ټولو لویه وجه دا ده چې مکتب زده کوونکو څرنګه چې ښایي هغسې ماحول نسي برابرولی. انسان د قانون په پلي کولو کې تړلی پاتې کېدای سي، خو د هغه فطرت نسي بدلولی. زموږ د ښوونځیو اصولو زموږ ماشومان همداسې مقید ساتلی وي. د ښوونځي تعلیم زموږ د ورځني ژوند یوه برخه ده. په واقعیت کې هم ماشوم چې څه زده کوي هغه د ده په ژوند کې په کار ورځي. خو آیا د دغو شیانو د زده کولو لپاره
هغه نظام ضروری دی چې نن ورځ ماشومان قیدوي؟ آیا ماشوم ته د یو څه شیانو د ورښودلو لپاره د هغه فطري شوق د له منځه وړل ضروری دي؟ په داسې حال کې چې تاریخ وایي چې د داسې ضروري شیانو څخه ماسیوه هم ډیر ماشومان په ژوند کې بریالي سوي او نومونه یې ګټلي چې موږ یو څو مثالونه مخکې ذکر کړل. قدرمن اوریدونکو، له همدې سره زموږ د نن ورځې د غوره ملګري خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو لوی العمل.